بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په خیر علي وایو ملګرو امید لرم چې روغ جوړ به د ژوند نه به مزه اخلي ملګرو په نننی کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سمپل یا ساده سوالونه او د هغې جوابونه ښایم نو ملګرو که غواړئ چې دغه معلومات زده کړئ د هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ او د بیل دغه بټن ووهئ نو راځئ چې ملګرو شروع کړو دغه کلاس how to go څنګه لاړ شو سوال دا دی چې how to go څنګه لاړ شو go by train پر ریل ګاډي کې لاړ شه go by train پر ریل ګاډي کې لاړ شه who is he هغه څوک دی یعنی هغه هلک څوک دی یا هغه سړی څوک دی he is my father هغه زما پلار دی he is my father هغه زما پلار دی what brings you here what brings you here ته دلته څنګه راغلی what brings you here ته دلته څنګه راغلی I had some work زما لږ کار دی I had some work زما لږ کار دی who are you ته څوک یې who are you ته څوک یې I am عاطف خان زه عاطف خان یم I am عاطف خان زه عاطف خان یم who are they هغه څوک دي یعنی هغه ناس کسان څوک دي they are my relatives هغه زما رشتہ دار دي they are my relatives هغه زما رشتہ دار دي is it yours آیا دا ستا دی یعنی دا څیز ستا دی is it yours آیا دا ستا دی yes it is mine او دا زما دی yes it is mine او دا زما دی where are you going ته چېرته ځې where are you going ته چېرته ځې I am going to Peshawar زه پېښور ته ځمه I am going to Peshawar زه پېښور ته ځمه are we meeting today موږ نن ملاویدی شو are we meeting today موږ نن ملاویدی شو yes why not او ولې نه yes why not او ولې نه is he coming alone آیا هغه یوازې راځي no he is coming with his wife نه هغه خپلې ښځې سره راځي no he is coming with his wife هغه خپلې ښځې سره راځي ملګرو دا و زموږ نن دغه وړوکی شانته کلاس په کوم کې چې تاسو ته موږ د انګلیش سوالونه او د هغې جوابونه وښودل ملګرو که غواړئ چې دغه رنګې نور معلومات زده کړئ نو د هغې دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې لایک کړئ یا که تاسو ته کوم نور معلومات پکار وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې ویلی شئ نو د هغې مطابق به تاسو ته کلاس تیاریږي